غلا. لیکوال خالد خان صافی. تور نږدې یوه ګړۍ کېده چې د یو کور په برنډه کې یې یو جوړه د ماشومانو سره بوټان چې سپین تل یې درلودل لیدلي وو. له لرې نه پوه شوی و چې په پښو یې جوړ دي. خپلې څپلقې چې لا د پخوا نه ورته چندان خوښې نه وي، اوس یې له سره بدې راتلې. زړه بوجۍ یې اوږې ته اچولې وه او له خپل تور نري مخ سره به کله یو خوا او کله بلې خوا تلو، خو وخت پرې نه تېرېدو. هر وار چې به د کور د برنډې له څنګ څخه تېر شو، په غلا به یې بوټانو ته وکتل، کوم چې په روښانه او تود لمر کې دیوال ته درېدلي وو او سور او سپین رنګونه یې ځلانده ښکارېدل. د کور له منځ څخه د یوې ښځې او یو سړي د چغو غږونه راتلل. داسې ښکارېده لکه د برنډې څنګ ته کوټې کې چې کومه ښځه او سړی په جګړه بوخت وي. تور نه پوهېد چې څه وکړي، ور ودانګي او بوټان پټ کړي او که صبر وکړي چې په کوټه کې جګړه ختمه شي. ډارېدو چې اوس په کوټه کې څوک ولاړ نه وي او ویې نه ویني. یو خوا یې وکتل، لږ وړاندې یو پولیس له خپل ټوپک او کږې خولۍ سره په یوه اوسپنیزه چوکۍ په سوچونو کې ډوب ناست و او بلې خوا د نانوایي مخې ته 2-3 کسان ولاړ وو، ډوډۍ یې اخیستې. تور خپله بوجۍ په یوه لښتي کې واچوله او د برنډې لاندې ولاړ. سر چې یې پورته کړ، له بوټانو څخه 4-5 ګامه لرې و او د چیغو ځواک ډېر اوچت راته و. اوس خو د ښځې په چیغو کې ژړا هم ګډه وه او د سړي غږ لا هماغه شان له قهره دروند او اوچت و. تور د برنډې کټاره ونیوله او ورو ورجګ شو. خپل نری وجود یې د کټارې لاندې ځای کو او د برنډې منځ ته ورخویه شو. زړه یې درزېدو او په ډارېدلو سترګو یې د کوټې شیشې ته کتل. ورو د بوټانو په لور ور اوږد شو، خو لا لاس یې بوټانو ته رسېدلی نه و چې د یو ماشوم غږ یې واورېد چې په وارخطا او ژړغوني غږ یې چیغه کړه، هله چې بوټان یې راته پټ کړل. او بیا په یوه درز سره د کوټې دروازه پرانیستل شوه. یو لوی چاق سړی چې مخ یې تک سور او خولې پرې راماتې وې، چې ګریوان او ټول کمیس یې ورته لوند کړی و، په دروازه کې راښکاره شو. تور چې ورته د وینو په رنګ سرې سترګې ولیدې، داسې وډارېد لکه خپل مرګ چې په سترګو ویني. د کټارې په لور یې منډه کړه چې د کټارې لاندې ځان خویه کړي، خو په دې مهال سړي له خپل دروند وجود سره ورمنډه کړه او له خپل ټول قوت سره یې تور ته په ملا کې لغته ورکړه او له برنډې څخه یې ښکته ګوزار کړو. سړي د ځناور په څیر کوم څه وویل، خو تور پرې پوه نه شو. سړي د کوټې دروازه له یو درز سره بیرته بنده کړه او شور بیا پیل شو. تور په ځمکه پروت و، داسې احساس یې کوو لکه په ملا چې یې هغه سړی اوس هم ولاړ وي، سره له دې چې له خپل ټول توان سره یې هڅه کوله چې ساه واخلي، خو ساه یې داسې بنده وه لکه په ستوني کې چې یې ډبره نښتې وي. وروسته له ډېرو هلو ځلو یې په مشکل داسې ساه واخیسته لکه د مرګ سلګۍ چې کوي، او بیا یې ورو ورو په سینه ځان کش کړو او په دې شان لښتي ته یې ځان ورسو. په لښتي کې یې په بوجۍ سر کېښود، همداسې په خپل ځای کې پروت و. د ملا درد یې شیبه په شیبه ډېرېدو، خو د ساه اخیستل یې کرار کرار سم شول. ور په یاد شول چې خپلې څپلقې ترېنه هم په برنډه کې پاتې دي. د ملا د درد
او له ناامیدۍ نه ورته ژړا ورغله او د زړه له تله یې داسې په کړیکو کړیکو وژړل چې لږ شېبه وروسته یې د یوې بوډۍ غږ واورېد چې ترېنه یې پوښتنه کوله: ولې ژاړې بچی؟ ما ته ووایه څه خبره ده؟ بچی ما ته ووایه، مه ژاړه. خو تور خپل مخ په خپله بوجۍ کې ښخ کړی و او په یو لاس یې خپله ملا نیولې وه او نه یې غوښتل چې د بوډۍ د پوښتنې ځواب ورکړي. همداسې یې په چیغو چیغو ژړل. لږ وروسته یې یو دوه د اوښکو څاڅکي احساس کړل چې له پورته یې په مخ پرېوتل، خو تور هماغه شان خپلې ژړا ته ادامه ورکړه.